د متی 28 باب چې سبا شو د مشران کاهنان او د قوم مشران را یوځای شول او د عیسی د مرګ سلای وکړه. بیا یې هغه ته زولنې واچولې او روانې کو چې رومي والي پیلاطس ته حواله کی. کله چې یهودا مخبر ته پته ولګېده چې په عیسی باندې جرم ثابت شوی دی، نو هغه پیمانه شو او هغه د سپینو زرو 10 سکې مشرانو کاهنانو او قومي مشرانو ته واپس کی. هغه وی ما ګناه کړې ده چې یو بې ګناه سړی مې تر مرګه را رسولی دی. خو هغوی وی چې زمونږ پیسه ته پوه شه او کار دې پوه شه. نو هغه سکې د خدای په کور کې په ځمکه وغورځولې او د هغوی نه روان شو او لاړو او ځان یې پانسي کړ. مشرانو کاهنانو پیسې راپورته کی او ویل چې دا پیسې د خدای د کور په خزانه کې اچول روا نه دي، ځکه چې دا د خون بیه ده. نو سلای وکړه او د کولال ځمکه یې پې واغسته چې د مسافرو قبرستان پې جوړ کی. تر نن ورځې پورې هغه ځمکه د خون پټې یادېږي. دغه شان د یرمیا نبی پیشنګویي ترسره شوه چې هغوی 10 د سپینو زرو سکې واغستلې چې د هغه په بني اسرائیلو کې د قیمتي تن د سر بیه وه، او هغه پیسې د ګلال په ځمکه ورکړي لکه چې رب ماته حکم راکړی دی. بیا یې عیسی والي ته راوستو او چې هغه هلته ودرېدو نو والي ته تپوس وکړو چې آیا ته د یهودیانو بادشاه یې څه؟ عیسی وویل چې دا ستا وینا ده، او کوم الزام چې په هغه باندې مشرانو کاهنانو او اولسي مشرانو لګولی و د هغې یې هیڅ جواب ورنکړ. بیا پیلاطس ورته وویل چې آیا دا ټولې ګواهۍ چې ستا په خلاف کیږي نه اورې څه؟ خو هغه په جواب کې د یو ټکي نه هم انکار ونکړو او والي په دې ډیر حیران شو. د اختر په ورځ د والي دا دستور و چې د خلکو د خوښې یو قیدي به آزادوو. په دغه وخت کې برابا نومې یو بدنام سړی په قید کې و. کله چې خلک راغونډ شول نو پیلاطس ورته وویل چې ستاسو په خوښه زه څوک آزاد کړم، برابا یا عیسی چې ورته مسیح ویلی شي، ځکه چې هغه ته پته وه چې هغوی عیسی د حسد په وجه راګیر کړی و. پیلاطس لا په تخت ناست و چې د خپلې ښځې له طرفه ورته پیغام راغی چې دې بې ګناه سړي ته ګورې هېڅ ونه وایي، ځکه چې بېګا په ما په دې وجه په خوب کې ډېر مصیبت تیر شو. تر دې وخته مشرانو کاهنانو او نورو مشرانو خلکو دې ته لمسولی و چې د برابا ازادي وغواړي او د عیسی قتل. کله چې والي تپوس وکړو چې په دواړو کې څوک ازادول غواړي، هغوی وویل برابا. پیلاطس ورته وویل چې بیا د عیسی چې مسیح یادېږي سره څه سلوک وکړم؟ ټولو په یو اواز وویل چې په سولی کړه. پیلاطس وویل چې ولې په څه ګناه؟ خو هغوی نورې چغې کې چې په سولی کړه. پیلاطس پوه شو چې زه هیڅ نشم کولی او فساد جوړیږي، نو هغه اوبه راواغستې د ټولو خلکو په وړاندې یې خپل لاسونه ووینځل او ویل چې زما لاسونه د دې سړي د خون نه پاک دي. ستاسو کار دی هر څه چې کوئ. ټولو خلکو په یو اواز چغې کې چې د ده خون دی زمونږ او زمونږ د اولاد په غاړه وي. نو هغه بیا برابا آزاد کړ او عیسی په کروړو ووهلو او په سولی کولو ته یې ورکړ. د والي سپیانو بیا عیسی کلا ته بوتلو او ټوله پلټن یې ترې راچاپېره کړه. جامې یې ترې وویستې او تکه سره چوغه یې پرې واچوله او د ازغو تاج یې جوړ کړو او ورته یې په سر کړ او یو بینت یې په ښي لاس کې ورکړ. بیا د هغه په مخ کې په زنګونونو شول او ټوکې یې ورپورې کولې چې ای د یهودیانو بادشاه سلام. هغوی په هغه وټوکل او بینت یې ترې واغستو او په سر یې پې ووهلو او چې ټوکې یې بس کړې نو چوغه یې ترې وویستله او خپلې جامې یې ور واغوستې. بیا یې هغه بهر په سولی کولو ته بوتلو. په لاره یې شمغون نومې کوریني سړی ولیدو او په بېګار یې ونیولو چې د عیسی سولی یوسي او بیا ګولګته نومې ځای ته ورغلل چې معنی یې د کفارۍ ځای دی. هلته یې عیسی ته د تریخي سره ګډ کړي شراب د څښلو دپاره ورکړل، خو چې یې وڅکل نو ویې نه څکل. او چې کله یې دی په سولی وخېجولو نو د هغه جامې یې په خپلو کې په هسک وویشلې.
نو بیا یې هلته څوکۍ ته کېناستل. د هغه د سر د پاسه یې دا لیکلې تقصیرنامه اویزانده که چې دا د یهودیانو بادشاه عیسی دی. 2 ډاکوان هم ورسره پسولی شوي وو. یو یې په ښي لاس او بل په ګس لاس. په لارې تېرېدونکو به عیسی ته کنځل کول او سرونه به یې خوځول او چغې به یې وهلې. ته به د خدای کور روانوي او بیا به یې په 3 ورځو کې جوړوي. اوس د دې سولۍ نه راکوز شه او ځان بچ که ته په رښتیا د خدای زوی یې. دغه شان مشرانو کاهنانو د شرع عالمانو او مشرانو هم ورپورې ملنډې کولې او ویل یې چې هغه نور خلک بچ کړل نو خپل ځان نشي بچ کولی. بېشکه که دی د اسرائیلو بادشاه دی نو اوس دې د دې سولۍ نه راکوز شي نو بیا به پې موږ ایمان راوړو. د ده په خدای باور و. اوس دې خدای بچ کړي که چېرې هغې غواړي، ځکه چې ده دا دعوه کړې وه چې زه د خدای زوی یم. تر دې چې د ده سره په سولی شوو ډاکوانو هم په ده پورې ملنډې کولې. د غرمې نه پس تر کوز ماسپښین پورې په ټول ملک کې توره تیاره شوه او په کوز ماسپښین عیسی په اوچت آواز نارې کې ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی ای زما خدایه ای زما خدایه زه دې ولې پرېښودلم. په ولاړو خلکو کې چې ځینو دا واورېدل نو ویل چې دی اوس الیاس ته نارې وهي. په هغوی کې یو سمدستي منډه که او یو سپنج یې واغسته، په سرکه کې یې ډوب کو او د نل په سر کې یې د هغه په شونډو کېښودو. خو نورو وویل چې تماشه کوئ چې الیاس د ده خلاصولو له راځي او که نه. عیسی بیا یو جته چغه که او ساه یې ورکه. هغه وخت د خدای د کور پرده د یو سر نه تر بل سره په منځ وشلېده او زلزله راغله. ګټان وچودل او قبرونه وسپړدی شول او د خدای ډېر پاکان د خوبه رابیدار شول. او د عیسی د پاسېدلو نه پس هغوی ټول د قبرونو نه راووتل، بیت المقدس ته ننوتل او ډېرو خلکو یې ننداره وکړه. کله چې صوبهدار او د هغه سړو چې د عیسی څوکۍ کوله زلزله او دا ټول واقعات ولیدل نو په هغوی هیبت راغی او ویل بېشکه چې دا سړی د خدای زوی و. ډېرې ښځې هم هلته موجودې وې او د لرې نه یې تماشه کوله. هغوی د ګلیل نه په عیسی پسې خدمت ته راغلې وې. په هغوی کې یوه مریم مګدلینې وه او بله د یعقوب او د یوسف مور مریم او د زبدي د زامنو مور وه. کله چې ماښام شو نو د ارمیتیا یو موړ سړی چې یوسف نومې و او د عیسی مرید و راغی. هغه پیلاطس ته ورغی او د عیسی لاش یې ترې وغوښتو او پیلاطس حکم وکړو چې ور دې کړی شي. یوسف هغه لاش یوړو او په صفا مهینه لټه کې یې ونغوښتو او د خپل ځان دپاره په یو ګټ کې کنستې شوي نوي قبر کې یې کېښودو او یو لوی کاڼی یې دروازې ته راورغړولو او لاړو. خو مریم مګدلینې او هغه بله مریم دواړه یې قبر ته مخامخ ناستې وې. په بله ورځ چې د سبت ورځ وه، مشران کاهنان او نور فریسیان په جمع پیلاطس ته راغلل او ویل چې صاحبه موږ ته یاد دي چې هغه فریبي چې لا ژوندی و نو یې ویلي وو چې زه به په 3 ورځ پورته کړی شم. آیا ته به دا حکم وکړې چې تر 3 ورځو دې د دغه قبر څوکۍ کېږي؟ هسې نه چې د هغه مریدان راشي لاش یې په غلا وباسي او بیا خلکو ته وایي چې هغه پورته کړی شوی دی او آخري فریب به یې د ړومبي فریب نه ډېر بد وي. پیلاطس ورته وویل چې ستاسو خپل څوکیداران شته، زه یې څنګه مو چې خوښه وي نو هغه شان څوکۍ کوئ. نو هغوی لاړل، قبر یې په قبضه کې کړ او په کاڼو یې مهرونه ولګول او څوکیداران یې پرې مقرر کړل.